که چېرته ستاسو د واتساپ د سټوریج چې دی هغه بار بار فل کېږي، په دغه فوټو کې تاسو وګورئ، نو دغه مسله چې ده دا به تاسو خپله څنګه حل کوئ. ټولو کې اول تاسو په دې خبرې باندې ځان پوه کړئ چې ستاسو د واتساپ سټوریج چې دی دا ولې فل کېږي. تاسو د واتساپ سټوریج ځکه فل کېږي تاسو مختلف قسم ګروپونه جوین کړي وي یا تاسو مختلف قسم چینل چې دی هغه فالو کړي وي. دغه د ګروپونو او د چینلو کوم فوټوان او ویډیو چې دی دا تاسو آن پرېښي وي، نو هغه ستاسو ګیلرۍ کې سیو کېږي، نو د دې وجې نه ستاسو د واتساپ سټوریج چې دی دا فل کېږي. اوس دغه د واتساپ سټوریج چې دی دا به تاسو څنګه خالي کوئ مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو ځان سره لایک کړئ. که په دې پیج باندې تاسو اول ځل من راغلي یاست نو دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ، چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره په دغه پیج باندې اپلوډ کوو. اگر اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته، خپل کوم واتساپ چې دا به اوپن کړو. واتساپ چې کله موږ اوپن کړو نو داسې انټرفیس چې دا به موږ سره اوپن شي، نو دا بره 3 ډاټ چې دې باندې به موږ کلیک کړو. دې باندې چې کله موږ کلیک کړو نو بیا به موږ راشو سیټینګ ته. په دې سیټینګ باندې چې موږ کله کلیک کړو نو بیا به تاسو لوګون ته راشئ، لاندې سټوریج اینډ ډیټا په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړو تاسو ته په فرست نمبر باندې ښکاري مینیج سټوریج، دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو نو دا به تاسو سره داسې انټرفیس چې دی به تاسو سره اوپن شي. دې کې چې تاسو څومره کنټیکټ یې او تاسو ته ویډیو را لېږلي، اډیو یې را لېږلي یا تاسو ته کومه ډیټا را لېږلي نو هغه به تاسو ته دلته شو کړي. او دې کې تاسو مختلف قسم ګروپونه جوین کړي یا تاسو مختلف قسم چینل یې دې کې فالو کړي، نو هغوی چې کومه ډیټا ورکوي نو هغه تاسو ته هر څه به دلته راشي. نو ستاسو سټوریج چې دی هغه ځکه فل کېږي چې دغه چینلو ته یا دې ګروپونو ته میسیجونه خلک فوټوان ویډیوز اپلوډ کوي، نو هغه ستاسو ګیلرۍ ته راځي، نو هغه اټومیټک دلته چې دا هغه ډیټا چې دا هغه سیو کېږي. نو دې کې فرست نمبر باندې تاسو ته ښکاري آل دی، سیکنډ نمبر باندې تاسو ته ښکاري چیټ دی، په تھرډ نمبر باندې چینل دی. نو تاسو چې پکې څه کلیر کوئ هغې باندې به کلیک کوئ. اوس زه د چینل باندې به زه کلیک کړم، ما سره دا یو چینل دی، دې باندې به زه کلیک کړم، دا به زه اوپن کړم. دا چې ما اوپن کړم نو دې کې تاسو ته ښکاري 16.3 MB چې دا هغه دې زما نیسل ده. نو لاندې تاسو ته ښکاري سلیکټ آل، په دې باندې به زه کلیک کړم او بره ګوټ کې تاسو ته ښکاري ډیلیټ، په دې ډیلیټ باندې به زه کلیک کړم، دلته نه به زه ډیلیټ کړم. نو دا تاسو ته ښکاري دا چې دا بالکل کلیر شله. اوس دا کوم نادر اپلیکیشن چې دی دې کې ښکاري دې کې ډیټا میټا چې دا هغه نشته. نو دغه طریقې سره تاسو خپل د واتساپ نه کومه ډیټا چې دا هغه ډیلیټ کولی شئ، بیا ستاسو د واتساپ سټوریج چې دی هغه به نه فل کېږي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.